صحیح صحیح صحیح. حضرت زمون په اکابر علماو کې کوم وګورو نو دا وی سنا ادب سره وابستګي هم وا پویده په هم د نن دور په علماو کې دغه فقدان ولې دی؟ اصل کې دا صرف ته علم ادب په حواله سره نه ده، جی تقریبا په هر مضمون په حواله سره ده. جی لکه مخکې مازیګر چې مونږ کوم ناسته وکړه جی نو جی هغه کې یاسر علي شاه صاحب او ملګرو دا هر سړی مقصد دا ده چې شاکی ده او شکایت کوونکی ده جی چې د مونږ نوجوان نسل هغه لکه مقصد دا ده چې کتب بینی مطالعه او جی دا چې څونه یو پاکیزه فن ده جی چې د نیمه شپې او کتاب سره سړی مشغول وي، جی نو دا مشغولیت دا جی د مونږ نوجوان طبقه اپریخی ده او دا په فضولیاتو باندې په لهو لعب باندې په دې باندې مبتلا دي. نو یو ادب فن نه، جی هر فن کې مقصد دا ده چې تقریبا هغه کمزوري روانه ده. صحیح صحیح صحیح. حضرت مونږ که خیال وکړو نو د موسی خان الوازی صاحب نه پس په پښتونخوا کې یو څو شخصیتونه داسې دي چې په هغې کې یو تاسو هم یی چې په عربي میدان کې په عربي ادب کې تاسو د علمي نمایندګي هم کوئ او تاسو تصانیف هم لیکلي دي. دا جذبه حضرت ستاسو شعوري ده او که وهبي ده؟ دا داسې دا محمد صدیق صاحب جی چې د دې اصل یو خبره آزتا تا وکړه. جی ما به د استاد محترم مولانا نور کمال صاحب جی نور الله مرکزه ډیر زیات خدمت کاوه، خج ډیر ماشوم و ډیر زیات خدمت به مې کاوه. صحیح. نو بیا به ده ما ته یو دعا کوله، جی ما ته به ویله چې بچیا خدای پاک دی صاحب البیان والبنان کا، صحیح خدای پاک دی صاحب التقریر والتحریر کا. خج ابه به فرمیله چې خدای پاک دی په خپلو امزولو کې بچیا داسې کا لکه المر په ستورو کې، ماشاءالله او غریب ضعیف و. جی نو یوه ورځ ما ډیر نوجوان وم نو ښه مې ولامباوه، صفا را صفا مې که، پاکیزه مې که، خوشبو مې په ولګوله. بیا مونږ زمینداري کورنۍ وه نو بیا مې شودو دی ډېر زیات شوقین و، هم مې ورته راوړې وړي، بیا مې روټۍ ورته پکې ماته کړه. نو داسې سترګو کې غټې غټې اوښکې ودرېدلې. الله نو ما ته ویلې چې بچیا خدای پاک دې تا صاحب البیان والبنان کې. بیا چې زه کله مدرس شوم نو لیکلو خو ما د طالب علمي زمانې نه یو شوق او ذوق و. جی نو چې کله زه باقاعده مدرس نه نو خو کتابونه به دونه زیات ما سره و چې دا معقولاتو کتابونه، د فلسفې، د ادبو، د اصول فقه، د نحوې، خو بلا شی به 13-14 کتابونه دا به ما چې کوم زاړه شاګردان دي او دا غږ ورته رسي نو هغه هر څوک به یې منلو ته تیار نه، خو هغه به بیا په دې حلف کوي چې نه دې نه هم زیات به یې مونږ ته یوې ورځې کې دوره ویله، بس یو ختموه بل شریکوه، یو ختموه بل، دا یو سلسله به. صحیح. نو بیا یوه ورځ ما داسې فکر کاوه چې د استاد محترم دا دعا یو شق او یو جز خو الله تعالی قبول کړی چې خدای درس میدان کې من عظیم خدمت الحمدلله اخلي. نو د بل جانب ولې زه دې طرف ته توجه ونه کړم؟ جی نو بس چې دې طرف ته ما اسې معمولي غوندې التفات و سره د مصروفیتونو جی په چوټیانو کې نو بس الله تعالی دونه بیا ما ته پته ولګي چې بل جانب هم الله تعالی قبول کړی و، خو سستی دې ما وه. صحیح صحیح صحیح. ما ته یو شعر را یادېږي حضرت د اردو چې قسم ہے شان و وحدت کا تجھے آباد کر دے گا، ادب استاد کا ایک دن تجھے استاد کر دے گا. بالکل نو تاسو چې نن سئ نو تاسو دا ګڼئ چې دا د استاد بالکل زه دا ویلی شم چې زه خالي لوښی یم. دا چې څه دي دا څه دي دا د اساتذه کرامو خدمتونو الله او د هغې ادب هیڅ بې ادبي به خدا نه رسي.